پنځمه برخه یې عکسونه. په دې برخه کې که چېرته تاسو سره د شهید کوم انځور موجود وي نو داسې یو انځور چې هغه ښه واضح وي او شفاف وي، هغه په دې برخه کې تاسو کولی شئ دغه پلیټفارم ته یې اپلوډ کړئ. نو زه راځم دغه د عکس برخه باندې کلیک کړم، دا چې له ما سره د شهید زرکوي عکس ته، هماغه عکس دلته اپلوډوم. کله چې مې عکس اپلوډ کړ تاسو کولی شئ د آوټ او زوم په واسطه باندې دغه عکس منظم کړئ. کله چې منظم کړ وروسته یې تایید کړئ. عکس یې اپلوډ شو. په دومه برخه کې تاسو ګورئ نور عکسونه، دا هم اختیاري دي. تاسو کولی شئ که چېرته تاسو سره د شهید نور عکسونه وي تر شپږو عکسونو پورې تاسو کولی شئ په دې برخه کې اضافه کړئ. داسې له ما سره د شهید زرکوي عکسونه شته دي، زه هغه عکسونه ټول راخلم او دې برخې ته یې اپلوډ کوم. دغه عکسونه هم تاسو کولی شئ قدرمنو لیدونکو منظم یې کړئ. کله چې منظم کړو وروسته یې تایید کړئ. بله برخه لاسلیکل شوي سندونه، یعنې هغه سندونه دي چې شهید په خپل لاس باندې لیکلي وي. نو تر دریو سندونو پورې تاسو کولی شئ دغه اپلوډ کړئ. دا چې له ما سره د شهید زرکوي د لاس لیکلی کوم سند نشته، نو دا برخه چې زه تېرېږم کله تاسو سره د کوم شهید چې تاسو ثبتوئ د هغه شهید د لاس لیکلي سندونه تاسو سره یې کولی شئ په دې برخه کې هغه سندونه اپلوډ کړئ. بله برخه له دې څخه وروسته د یوټیوب لینک ده. له دې نه هدف دا ده که چېرته د یاد شهید کومه ویډیو په یو یوټیوب چینل کې موجوده وي، تاسو کولی شئ د هغه یوټیوب چینل لینک راواخلئ او په دغه برخه کې پیسټ کړئ. داسې له ما سره د یاد شهید داسې کوم څه نشته چې هغه په یوټیوب کې موجود وي او زه یې راواخلم، نو زه دا برخه خالي پرېږدم. تاسو کولی شئ په دې برخه کې د یوټیوب لینک کاپي کړئ. بهرني لینکونه، له دې نه هدف دا ده که چېرته تاسو د یاد شهید ثبتوئ د هغه شهید اړوند کومې خارجي رسنۍ، کومې داخلي رسنۍ یو چا څه ویلي وي، هغه کوم یوټیوب چینل کې وي، فیسبوک ادرس کې وي، یا کومه بله برخه کې کولی شئ د هغه دلته د هغه نوم ولیکئ په دې برخه کې، او د هغې رسنۍ هغه چا چې د ده په اړه څه ویلي د هغه نوم ولیکئ. په لاندې برخه کې د همدغې مرکه که چېرته مرکه وي د مرکې لینک یا د لیکلو لینک راواخلئ، په دې برخه کې اضافه کړئ. دا چې له ما سره د شهید زرکوي داسې څه نشته چې د ده په اړه بهرنیو څه ویلي یا ځینې رسنیو څه ویلي وي، نو زه همدا برخه خالي پرېږدم. بله برخه اډیو فایل ده. که چېرته د دغه شهید کوم اډیو فایل له تاسو سره موجود وي، صوتي میسیج وي، کولی شئ هغه په دې برخه کې واچوئ، اپلوډ یې کړئ، یا مثلا د ده په یاد کې کومه ترانه ویل شوې هغه هم کولی شئ په دغه برخه کې اپلوډ کړئ. دا چې له ما سره په موجوده وخت کې د شهید زرکوي اړوند کومه ترانه شتون نه لري، نو زه له دې برخې څخه تېرېږم او دا برخه همداسې پرېږدم. راځو بلې برخې ته.